د ځمکې نه په اربونو کیلومتره فاصله کې د کینګ سایرس حکومت وي. د هغه یو زوی وي جنار. د جنار د انسانانو دنیا ډیره زیاته خوښه وي او هغه همیشه د انسانانو باره کې سوچونه کوي او د هغه دنیا ته تلل غواړي او هغه سره دوستی کول غواړي. خو هغه سره د انسانانو دنیا ته د تلو نه خو څه ذریعه وي او نه سرکشه، ولې چې کینګ سایرس ته د خپل د زوی ارادو پته وي او هغه نه غواړي چې جنار د انسانانو دنیا ته لاړ شي. د شهزاده جنار په خپله دنیا کې صرف یو ملګری وي او هغه وي اطلس. شهزاده خپل دوست اطلس ته د خپل زړه هر راز وایي او باقی هغه په خپله دنیا کې چاته هم د خپل زړه راز نه وایي. یوان ورځ چې شهزاده جنار د خپل ملګری سره بلې سیارې ته په چکر روان وي نو هغه خپل ملګری اطلس ته وایي چې زه د انسانانو دنیا ته تلل غواړم. اطلس شهزاده جنار ته وایي چې د انسانانو د دنیا نقشه صرف کینګ سایرس سره ده او هغه نقشه چاله هم نه ورکوي، ولې چې د هغه د انسانانو دنیا نه نفرت دی او هغه نه غواړي چې څوک هم د انسانانو دنیا ته لاړ شي. شهزاده جنار او د هغه دوست په بله سیاره کې په سیل کې مصروف وي چې په دې کې د هغه دنیا د ټولو نه غټ جادوګر کالازار د هغوی نه جادویي آینه پټه کړي او د انسانانو دنیا ته راشي. دا آینه دومره زیاته طاقتور وي چې که چا د دنیا یو جن یا یو جادوګر په هغې کې وکتل او خپل مخ یې واضحه ولیدو نو د هغه ټول جادو به ختم شي. کینګ سایرس ډیر زیات غوسه وي او هغه د خپلې دنیا ډیر غټ غټ جادوګران او ساینسدانان راغواړي او هغوی ته وایي چې آینه کوم ځای ده او چا پټه کړې ده. هغه ټول کینګ سایرس ته وایي چې د ستورو هغه آینه کالازار جادوګر د انسانانو په دنیا کې پټه کړې ده. شهزاده جنار کینګ سایرس ته وایي چې زه هغه آینې پسې د انسانانو دنیا ته ځم او زه تا سره واده کوم چې زه به ډیر زر تاله هغه آینه راوړم. کینګ سایرس سره بله لار نه وي، هغه د خپل زوی او د ځان نه علاوه په بل چا اعتماد نشي کولی، ولې چې هغه آینه ډیره زیاته خطرناکه وي او که چا هم هغه آینه د کینګ سایرس مخې ته ونیوله نو د بادشاه ټول جادو به ختم شي او د هغه سیارې بادشاهت به د هغه سړي په لاس کې شي، د چا په لاس کې چې هغه د کائناتو آینه وي. کینګ سایرس جنار لا اجازت ورکړي او حکم وکړي چې انساني دنیا ته د تلو سورلي دې تیار کړی شي. کینګ سایرس جنار لا د انسانانو دنیا ته د تلو نقشه وښایي او هغه ته وایي چې ته په کومه سیاره کې کوزیږي او چا سره به ملاویږي او هغوی به تا ته د انسانانو د خبرو باره کې چلونه ښایي او تا ته به نصیحتونه کوي. شهزاده جنار خپل ملګری اطلس ځان سره کړي او هغه ته وایي چې الله مالا د انسانانو دنیا ته د تلو دعا قبول کړه. هغوی دواړه د انسانانو دنیا ته د تلو سورلۍ کې کینی او دنیا ته روان شي. د څه سفر نه پس جنار په نقشه کې وګوري او په یو سیاره کې کوز شي. جنار د نقشې مطابق یو ځای ته ورشي چې هلته کې یو انساني نما مخلوق وي. هغه مخلوق جنار ته وایي چې ته خو د انسانانو دنیا ته ځې خو په دنیا کې د انسانانو په شکل کې ځناور ډیر وي او هغوی هر ځناور او هر مخلوق لا تکلیف ورکوي او طاقتور کمزوري سره جنگ کوي او هغوی د ځان نه طاقتور لا خوشامندي کوي. په دې وجه ته خپلو طاقتونو سره لاړ شه. جنار هغه انساني نما مخلوق ته وایي چې ما ځان انسانانو سره د مقابلې دپاره تیار کړی دی. هغه انساني نما مخلوق هغه لا یو لاکټ ورکړي او جنار د انسانانو دنیا ته روان شي. جنار او اطلس چې د انسانانو دنیا کې په هوا کې روان وي نو هغوی سګوري چې په یو کلی حمله شوی وي او یو جنۍ او یو سپاهی په جنگ وي. جنار سمدستي هغوی خواله راشي او سپاهیانو سره جنگ شروع کړي. هغه جنۍ او جنار ډیر په بهادرۍ سره هغه سپاهی سره جنگ کوي او هغه ټول سپاهیان مړه کړي. جنار سمدستي ځان د یو ښکلي انسان په شکل کې بدل کړي او هغه جنۍ ته وایي چې زه د یوې بلې دنیا نه راغلی یم
او زمونږ د دنیا نه یو جادوګر یوه آینه راپټه کړې ده کومه چې زمونږ د دنیا د روانېدو ذریعه ده. هغه جنۍ مهر هغه ته وایي چې زه به تا سره په دې نیک کار کې مدد کوم. مهر جنار او د هغه ملګری یو ډیر غټ قبرستان ته لاړ شي. هلته یوه بوډۍ جادوګره او جادوګر ناست وي. جادوګره مهر ته ډیره زیاته غوسه شي او هغې ته وایي چې تا ته ما ویلي یو چې زموږ خواله به بل څوک نه راولې. مهر هغې نه معافي غوښتل شروع کړي او هغې ته وایي چې دا انسانان نه دي، دی د بلې دنیا نه راغلي دي او د دې دنیا ته ډیره زیاته خطره ده او دی یو جادوګر پسې راغلی دی کوم چې د دې دنیا نه یو ډیره خطرناکه آینه دی دنیا ته راوړې ده او چې هغه آینې ته څوک هم وګوري نو د هغه جادوګر ټول طاقتونه هغه آینې ته لاړ شي. جادوګر چې دا خبره واوري نو ډیره زیاته خوشاله شي او جنار او د هغه ملګري په ځمکه کې دننه یو جادویي ځای ته بوځي. جادوګر خپل جادو شروع کړي او جنار ته وایي چې ستاسو د دنیا آینه کالهزار جادوګر سره ده او زه به چله کوم د هغې نه پس زه تاسو ته وایم چې کالهزار جادوګر چرته دی. هغه بوډۍ جادوګره جنار د هغه ملګری او مهر یو ډیر زیات ښکلي محل ته بوځي او هغې ته وایي چې ستاسو څه ته هم ضرورت راځي نو आवाज ورکوئ او تاسو ته به هغه څیز حاضریږي. جادوګر دوباره د جادوګر خواله قبرستان ته لاړ شي او جادوګر بابا ته ټوله کیسه بیان کړي. بابا او بوډۍ جادوګر چله شروع کړي او مختلف منترونه وایي او د چلې نه پس هغوی معلوم کړي چې کالهزار جادوګر چرته دی او هغه آینه چرته ده. جادوګر بابا او جادوګره ابۍ جنار خواله راشي او جنار د هغوی نه ډیر په تلوار کې تپوس وکړي چې کالهزار چرته دی. جادوګره او جادوګر هغې له یو نقشه ورکړي او هغې ته وایي چې تاسو د دې نقشې مطابق روان شئ او چې موږ تاسو ته څنګه وایو تاسو به هم هغه شان کوئ. جادوګره هغې ته وایي چې تاسو به په دې نقشه داسې ځای ته ځئ چې په ورځ او شپه کې به صرف 6 غنټې سفر کوئ او که چېرې هم تاسو د 6 غنټو نه زیات سفر وکړو نو تاسو به د کالهزار په نظر کې راشئ. جنار او مهر د جادوګر او جادوګرې شکریا ادا کړي او روان شي. بل طرف ته جادوګر او جادوګره یو بل ته وګوري او په خندا شي او هغه دواړه هم د هغه ځای نه روان شي او په یو بله لار رواني. جنار او د هغه ملګري او مهر خپل 6 غنټې سفر پوره کړي او په یو ځنګل کې د آرام دپاره کینی. بل طرف ته جادوګر په یو ډیر خطرناک ځای کې روان وي چې په دې کې یو جادویي ونه راشي. هغه جادویي ونه جادوګره ځان ته راکاږي او هغه قید کړي خو جادوګر یو جادویي توره راواخلي او په ونه ګزار وکړي او د جادوګر او د ونې ترمنځ ډیره سخته مقابله وشي خو په اخره کې جادوګر د جادو په ذریعه په هغه ونه اور بل کړي او جادوګره آزاد شي. جادوګر او جادوګره په خندا شي او یو بل ځای ته روان شي او ځان سره دا وایي چې موږ به د کالهزار نه آینه واخلو او د ټولو جادوګرانو او پیریانو طاقت به ختم کړو او په خپله او د جنار په دواړو دنیاګانو به راج کوو. جنار او مهر او اطلس په ځنګل کې روک وي. جادوګره او جادوګره بیا روان شي. بل طرف ته جنار او د هغه ملګري په یوه ډیره ښکلې لار روان وي چې هغوی خواله یو مرغۍ راشي او هغې ته وایي چې زه زخمی یم او که تاسو زما مدد وکړو نو زه به ستاسو مدد وکړم او زه په دې علاقه کې د ټولو لارو نه خبر یم. مهر لاړه شي او د هغه مرغۍ په جسم څه دوایي ولګوي او هغه روغه شي او د مهر نه تپوس وکړي چې تاسو چرته ځئ او زه ستاسو څه مدد کولی شم. مهر هغې ته وایي چې مونږ کالهزار جادوګر پسې ځو کوم چې زموږ نه جادویي آینه پټه کړې ده. مرغۍ هغې ته وایي چې تاسو لار غلطه کړې ده. مرغۍ د هغې نه مخکې شي او بل طرف ته روانه شي. د ډیر سفر کولو نه پس وی هغې هم هغه ونې خواله ورسي کوم ځای کې چې جادوګره ونې قید کړې وي. مرغۍ هغې ته وایي چې ستاسو قسمت ښه دی ګینې دلته یوه ونه وه او چې څوک به هم په دې لاره تلل نو هغې ونې به قید کولو خو د ستاسو د خوشقسمتۍ نه هغه ونه چا ختمه کړې ده. مرغۍ روانه شي او جنار او د هغه ملګري هغې پسې روان شي.
د ډیر سفر کولو نه پس هغه یو داسې ځای ته ورسي چرته چې پیریانو او د انسانانو ډیر زیات لاشونه پراته وي. مرغۍ جنار او د هغه ملګري هغه ځای ته لاړ شي نو هغه سګوري چې هلته کې د هغه جادوګرې لاش پروت وي. جنار چې هغه جادوګره وویني نو ډیر زیات خپه شي، خو مرغۍ هغه ته وایي چې دې جادوګرې ابۍ تاسو ته غلطه لار ښودلې وه او په دې ځای کې د کالزار د پیریانو پوج وي کوم چې دلته راځي نو هغه یې قتلوي. خو ستاسو قسمت ښه دی او ستاسو د راتلو نه مخکې جادوګره او جادوګر هغوی ختم کړل او تاسو به ډیر زر او په اسانه کالزار خواله ورسئ. مرغۍ یو ځل بیا روانه شي او ډیر په خطرناکو لارو روانه وي، خو چې په لاره څومره هم خطرې وي نو هغه ټولې جادوګر ختم کړي وي او د هغوی دشمنه جادوګره چا چې هغوی سره دوکا کړې وي هغه هم مړه شوي وي. په اخره کې هغوی د کالزار کلي خواله ورسي او چې هغوی وګوري نو جادوګر کالزار سره په جنگ وي او د ډیر جنگ کولو نه پس جادوګر او کالزار دواړه ډیر زیات ستړي شوي وي. په اخر کې کالزار هغه جادویي آینه راواخلي او د هغه جادوګر ټول طاقت د هغه جادویي آینې په ذریعہ ختم کړي. جادوګر اوس یو عام انسان وي او کالزار ډیر زیات خوشاله شي او هغه دا سوچ کوي چې ما خپل ټول دشمنان ختم کړل او بیغمه په خپله کیله کې اوده شي. چې په دې کې اچانک جنار، مهر او اطلس لاړ شي او هغه جادویي آینه راواخلي او د کالزار مخ ته یې ونیسي او یو تیزه چغه وهي چې په دې سره کالزار راویښ شي او چې څنګه هغه آینه کې وګوري نو د هغه ټول جادو هغه آینې ته لاړ شي. جنار کالزار گرفتار کړي او مهر ځان سره خپلې دنیا ته بوزي. په هغه دنیا کې ټول خلک د هغوی ډیر په خوشحالۍ سره استقبال وکړي او ډیر زیات خوشحاله شي. جنار چې خپل پلار کینګ سایرس سره ملاو شي او هغه ته ټوله کیسه بیان کړي نو د هغه پلار هغه ته وایي چې زه هم په دې وجه د انسانانو د دنیا نه نفرت کوم چې انسانان ډیر زیات منافقه او لالچیان وي او هغه د خپلې پایدې دپاره نورو مخلوقاتو ته نقصان ورکوي، لکه څنګه چې جادوګرې او جادوګر تاله دوکه درکړې وه. دې خبرې اورېدو سره جنار کینګ سایرس ته وایي چې دا انسانانو په دنیا کې ټول خلک منافقان او لالچیان نه وي او د هغې ثبوت ما تاسو ته راوړی دی او هغه دا مهر. که موږ سره جادوګر او جادوګرې دوکه وکړه خو جادویي آینه موږ ته د دې جنۍ په وجه ملاو شوه. بادشاه ته احساس وشي او هغه د مهر نه معافي وغواړي او جنار بادشاه ته وایي چې زه دې جنۍ سره واده کول غواړم. چې په دې سره کینګ سایرس جنار ته وایي چې دې جنۍ سره ته واده نشي کولی ولې چې دا یو انسان دی او ته یو جنۍ او ما ته ستا د وارث ضرورت دی چې زما او ستا نه بس په دې دنیا حکومت کوي او د دې دنیا خیال ساتي او که چېرې ته دې جنۍ سره واده کول غواړې نو ته به د انسانانو دنیا ته ځي او باقي ژوند به هلته تېروي. جنار چې د کینګ سایرس دا خبره واوري نو ډیر زیات پریشان شي او هغه د خپل پلار د حکم نه خلاف نشي تللی. په دې وجه هغه مهر لا یو جادویي لاکټ ورکړي او په هغه لاکټ سره د هغې طاقت ډیر زیات شي. جنار هغه جنۍ مهر ته وایي چې څه ټایم هم تا ته زما ضرورت راځي نو دې لاکټ مخکې زما نوم اخله او زه به تا ته حاضرېږم. جنار هغه جنۍ مهر خپله د انسانانو دنیا ته ولیږي خو هغه خپله دنیا کې مهر پسې ډیر زیات خپوي او همیشه خپل ملګري اطلس جن ته وایي چې زما د مهر نه بغیر په دې دنیا کې زړه نه لګي او بغیر د څه سوچ کولو نه د انسانانو دنیا ته ورشي او د مهر تلاش شروع کړي. د ډیر تلاش نه پس هغه مهر سره ملاو شي او هغې سره واده وکړي. د جنار په دنیا کې چاته هم پته نه وي چې هغه یو انسان سره واده کړی دی. جنار اوس کله په خپله دنیا کې وي او کله د انسانانو دنیا ته د مهر سره د ملاوېدو دپاره ځي. وخت تیریږي او د جنار او مهر د انسانانو په دنیا کې یو ډیر ښکلی زوی پیدا شي. د هغه پیدا کېدو سره د کینګ سایرس په دنیا کې د هغه محل ته یو شیر راشي او هغه ته وایي چې زه به د نن نه پس ستا د محل او د دې تخت د وارث حفاظت کوم.
کینګ سایرس چې دا خبره واوري نو هغه ډیر خوشاله هم شي خو ډیر حیرانه هم شي چې نن څنګه شیر د هغه غلامی قبول کړه ولې چې کینګ سایرس د دینه مخکې شیر ته د محل ته دراتلو لپاره ډیر زیات مهنت کړې وي خو شیر همیشه هغه ته ویلی وي چې زه د ځنګل آزاد بادشاه یم او زه چرته هم د چا غلامی نشم کولی کینګ سایرس هغه ته وایي چې زه ستا ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې ته زما محل ته راغلی خو ته ماته دا ووایه چې تا نن څنګه خپله بادشاهي او ازادي پرېښوده او زما غلامي دې قبوله کړه شیر هغه ته وایي چې د انسانانو په دنیا کې ستا د زوی جنار وارث پیدا شوی دی کوم چې یو ډیر ښه او رحمدله انسان دی او موږ د ځنګل ټولو ځناورو دا فیصله کړې ده چې موږ ټول ځناور به د الله د بنده حفاظت کوو او د هغه خبره به منو په دغه دوران کې باز راشي او بادشاہ ته وایي چې ستا د زوی جنار د انسانانو په دنیا کې ماشوم پیدا شوی دی او هغه به ډیر زیات نیک انسان وي او د شپې ټوله شپه به د تهجدو لمونځ کوي او د ورځې به د الله د آخري کتاب قرآن او د حدیثو مطابق فیصلې کوي د باز او د کینګ سایرس خبرې شروع وي چې په دې کې جنار سره د مهر او د خپل بچي په محل کې حاضر شي کینګ سایرس چې هغه ماشوم وویني نو راشي او زر د مهر نه هغه ماشوم واخلي او چې د هغه ماشوم ته وګوري نو هغه ته د هغه ماشوم په مخ کې د بادشاہت نښې ښکاره شي بادشاہ ډیر زیات خوشاله شي او په خپله دنیا کې د جشن یو اعلان وکړي د هغه جشن دوران کې بادشاہ دا اعلان وکړي چې مهر به د دې دنیا ملکه وي او د مهر او د جنار دا زوی به د دې دنیا بادشاہ وي جنار د هغه نوم غلام رسول کیدی غلام رسول وخت سره سره لویږي او د هغه دنیا مرغۍ ځناور او ټول مخلوق هغه سره د زړه نه مینه کوي